بیا سوال په زړه کې دا راځي چې ولې الله سبحانه وتعالی په موږ باندې روزه فرض کړې ده؟ نو تو ګوره د سحر نه د ماښامه پورې موږ سخرونه سسکونه حلاله ښځې د هغې سره کوروالی هغه موږ نشو کولی. اخر ولې الله دا غواړي چې موږ باندې سختي راولي بس. حالانکه الله په قرآن کې څه وایي؟ یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله ستاسو لپاره سانتیا غواړي او سخت الله ستاسو لپاره نه غواړي. نو بیا ولې د روژې موږ لازم کړي؟ دا سخت نه ده. د الله سبحانه وتعالی په هر کار کې حکمت دی. که تاسو خیال کړی به د قرآن کې دا ټکي ډېر راځي، حکیم علیم، علیم حکیم، عزیز حکیم. ډېر د الله سبحانه وتعالی د حکیم نوم راغلی. نو د الله کار د حکمت نه خالی نه ګوري. ها دومره ده چې کله به انسانان پوه شي په دې حکمت او کله به پوه نه شي. نو چې موږ به پوه نه شو نو مطلب به دا نه چې به دې کې حکمت نشته. حکمت او باغی کې خو موږ به پوه نه یو، زموږ د کمزورتیا د لاسه. نور د الله سبحانه وتعالی په هر کار کې حکمت شته. په دې روزه کې ډېر حکمتونه دي چې باغی کې هم زه یو څو ته اشاره کوم. ولې د روزه الله په موږ باندې لازم کړی؟ هغې جواب دی. اولنی وجه یا حکمت، الله په قرآن کې څه وایي؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ای ایمان والو په تاسو روزې دي چې لازم دي لکه څنګه چې تاسو نه مخکې خلکو باندې لازم. یا الله ولې موږ تږي کې چې موږ تږي شو، چې موږ وږي شو، چې موږ لري ښځې نه لري یو، چې صرف موږ ستړي شو، چې صرف زموږ د مرۍ وچې شي، چې زموږ په دې معده باندې دړله شي، خالي شي. دې لپاره نه، لعلکم تتقون، د دې لپاره چې تاسو نه پرهیزګار انسانان جوړ شي. دا د روزې غټ حکمت دی. یو کافي دی. روزه په انسان کې تقوا پیدا کوي. والله العظیم ورب الکعبه، د کعبې پر رب قسم خورم چې کوم سړی روزې ډېرې نیسي د پرهیزګار صفت بار چا کې نه ګوري د روزې ډېرې نه وه. یو خو دغه بیا به ستاسو دماغ دغه رمضان دی میاشتې چې دغه موږ نیسو بار بار دغې ته سوچ مه بوځئ. دا خو لازم ده په ټولو مسلمانانو چې موږ وایو یو سړی ډېر روزې نیسي نو پوه شه چې دی د رمضان د میاشتې نه علاوه روزې نیسي. دا اسان کار دی چې ته مزدوري کوه او په غرمو کې او په سختو حالاتو کې او نه ته سسکې او نه ته څه خورې د رب العالمین دپاره، او هغه د باندې زور نه دی راوستی. ګورئ یو خو الله په موږ لازم کړي، دا خو بیا دا سړی پکې بل څه نه چلېږي. خو چې الله راته وایي ستا مرضي ده که نیسي ویې نیسه، که نه نیسي مې نیسه. او د هغې باوجود دا سړی راځي وایي چې نه زه به ځان دا سخته تېروم. نو دا څه خیال دی چې د صحاب انسان دی، اوچت انسان دی. دا روجې نه و. دا یو غټ صفت دی الله سبحانه وتعالی دا عمل موږ ته هم نصیب کړي. دویم حکمت، روجه چې ده نه د دې د لاسه الله سبحانه وتعالی موږ ته دا ښیي چې د نعمت شکر به څنګه وباسي. دې خبرې به تاسو تجربه کړي انشاءالله. هر سړي روجې نیولي او په روجې کې انسان ته پته لري چې نعمت شکر ادا کول څه ته وایي. د سهار نه د ماښام پورې موږ څه خورونه څه سکونه، نو موږ ته د هغه رزق څه وشي؟ احساس وشي. یاره که بالفرض دا رزق موږ سره د سره نه وي چې موږ به ګوره څه کولی، دا خو صرف د ماښامو پورې بند دی. نو انسان څه چل وکړي چې دا احساس یې په زړه کې راشي، نو څه وکړي؟ شکر ادا کړي. نو روژه موږ ته دا ښیي چې د رب العالمین شکر به څنګه ادا کړي. دریم حکمت، روژه موږ ته دا ښیي چې د ګناهونو نه به ځان څنګه لرې ساتي. ګوره د سحر نه د ماښامه پورې موږ د خوراک څښاک نظام منع کړی. خوراک څښاک هلکې حرام شی که حلال دی؟ حلال دی. نو چې حلال دی پرېښودی دی نو دې د لاسه به ته عادت شي چې ګناه به څنګه پرېږدې. ګناه خو من باب اولا به پرېږدې، عادت به شي ته. لکه اوس یو سړی وایي چې زه نشه څنګه پرېږدم، نشه پرېښوده ما ته ګران دي. نو دې ته موږ دا وایو چې ګوره حلال شي ته پرېښودی او د سهار د ماښامه پورې، نو دا نشه پرېښوده څنګه ګران کار دی. د کوم سړی چې روجې نیسي نو ده ته د تربیت میلاو شي چې ګناهونه به څنګه پرېږدي. ځکه چې هلته د حلال پرېښودي نو چې په هغې عادت شوی دی نو په ګناهونو پرېښودو باندې خو بیا من باب اولا دې عادت شي. دا دویم حکمت شو. دریم څلورم حکمت، روژه موږ ته دا ښیي چې په شهوت باندې به څنګه زورور کړي. لکه اوس یو سړي والعیاذ بالله موبایل له واغستو او په هغې کې د زنانه تصویر راغی،
نه د ایمان غواړي چې د تصویر لري کی خپل خبره مخې ته روانه کی او د تصویر د منځ لري کی دې ته نه ګورم خو کمزور ایمانونه ولا شي ابدي کې واقع شي بیا ګناه په درجو سره څوک به ډیر زیات واقع شي څوک به لږ واقع شي څوک یو نظر دوه نظر وته ګوري څوک سکه الله دې موږ ساتي نو ګوره روزه چې موږ نیولې روزه نو زمونږ د شهوت موږ ته ډېرې خبرې کوي کنه د شهوت د نه وای نه شهوت ګوره صرف دا شهوت نه دی کوم چې د عورت ته یو شهوت د خېټې او د معدې شهوت وي کنه نو د معدې د شهوت د خېټې د شهوت موږ ته ویلي چې یخي اوبه سړی وسکي وی کنه وي نو موږ به شهوت باندې خپه کیو هغه خپل خبره کوم چې شهوت راته کوي هغه موږ پرې بیا راته دا بل شهوت چې کوم جنسي شهوت ته هغه راته دا وی چې ګوره دا ښځه ستا په خوا کې ده او څومره ښکلې ښځه دي ده دې خپل شهوت پوره کړي موږ به هغه شهوت باندې خپه کیږو نه دې ټیم کې الله دا کار په موږ باندې منع کړی نو کوم سړی چې روجي نیسي نو دې عادت شي دې به په شهوت باندې خپه خودې شي لکه دته بل پرز په موبایل کې تصویر راشي نو شهوت او خواهشات دا وایي چې تصویر وګوره نه دې په باندې خپه کیږي او تصویر ته نه ګوري ځکه دې رسد له ساده شي د رجوع د لاسادت شوی رجوع له تربیت ورکړه د رجوع کې سوم حکمت شو سلورم او ګوره په دې سلورم حکمت باندې دلیل څه دی رسول الله حدیث کې سو یا معشر الشباب اې د ځوانانو ټولګي من استطاع منكم الباء فليتزوج تاسو کې څوک واده کولای شي نو ودی کې طاقت یې ودی خکني شي کولای فليتزوج فانه غض البصر واحسن الفرج کڅوک واده کولای شي نو ودی کې ځکه چې دې د لاسه نظر حفاظت کیږي او د عورت حفاظت کیږي د واده د لاسه کڅوک نشي ومن لم يستطع عليه بالصوم دې روجینی سره وجود لاسه حفاظت کیږي ولې رسول الله روجه کوي ځکه چې په دې روجه کې انسان په دې شهوات باندې خپي دي دباوي نو د دې روجه کې غټ حکمت ده پنځم حکمت په روجه کې ده چې روجه منتخي چې په غریبانو باندې رحم کې دغه سره منډه وي ځکه چې د خپل د لوګي هغه احساس د تو شو کنه نو چې دا احساس د شی به شرط د دې په دې شرط چې د زړه ژوند د هجر مړو خبره نه کو په مړو باندې یو کل رجونی زو د غریبانو احساس نه کی مؤمن چې کړه د سحر نه د ماخامه پوری دی سو نه خو په دې تکلیف تیر شنو دې سوچ کی چې زمونږ غرونه چې پلاني ملک کې چې غریبانو باندې وسوره سخت منګه صرف د 100 غنټې د حل زمونږ وی روزه سر ته خطر ده نو کوم کسانو چې میاشتو د سنې ملایي او پوره ورځ تیرې شغو د سنې ملایي ماته صدا خبره تیر شي کارون په درسونو کې ذکر کړي و چې د افریقې د ملک نه یو عالم ته پټي وایي سوالات جوابات دغه نه کیدو په سعودي عربي عالم نو د افریقې د ملک نو د ټلیفون ناغه ته پوښتنه کو چې شیخ منګه په نیت باندې روزه نیو او په نیت باندې روزه ماتول د کیږي کنه نو شیخ وته دا کی وری وی زمونږ سره دلته د خوراک سنشتي نو منګه چې کله سحر د بانګ نه مخ کې منګ نیت وکړو چې منګه پېشمنه وکړو نو بیا چې روزه ماتې نه منګ ټول لازم شونه چې مؤذن الله اکبر موږ بزرګ موږ روزه ماته کړ دا روزه یې صحیح ده کنه نه ابو جلاش وی جړل بیا غوته دعاګانې کړو دا روزه صحیح ده چې خلکو په دنیا کې اوسي دا سو فضیلتونه شو پنځه شپږم فضیلت روزه موږ له تربیت راکړي چې الله نه بسنګ یریږي څنګه د خبري وضاحت دي سي دي د کوشش سره په کمره کې ناشي بند ور بني نه دې څه خړې شي کنه کو غواړي وړي څه سکیم شي د الله نه وروته شو ګوري نه خدای نه کوي نو د روزه موږ له تربیت راکړي چې الله نه بدي سي یریږي نبی د روزې نه بغیر هم د سره بیا د الله نه یری کله څه شی راوړي ټي وي کې ډیش کې په کمپیوټر کې په موبایل کې یا په لار رواني څه په حرام ځای باندې نظر پریوځي نو زر په زړه کې سره وري وی الله راته ګوري د تربیت د کوم ځای واغستو چې روزي ډېری نشي د تربیت وته په رمضان په میاشت کې ملاو شو په روزو کې د تربیت ملاو شو وم حکمت مروجو کې دا چې روزه چې دنه موږ له تربیت راکړي چې د دنیا چې د فانی دنیا او د الله سره چې سدي هغه سدي هغه پاتې کیدونکي
ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الله وسجي تو سره د ختمېدونکي سجي الله سره د همیشه پاتې کېدونکي دي. اے مسلمانه د سحر نه د ماښام پورې ته ولې سي وګې نه سي ولې تګې نه سي وي جنت په پکار دی. دا روزه موږ له تربیت راکې او موږ ته دا خبره خې چې د دنیا چې د هیڅ او د الله سره چې سړي هغه سړي هغه پاتې کېدونکي دي. ځکه خو موږ لپاره دا کوشش شروع کړی دی. د حکمت ته به روزه کې او فائدہ ده څه شو وو اتم حکمت والا بل روزه موږ ته دا خې چې عبادتونه به ډیر څنګه کې. لکه مثال کې وس څو قران راوړي چې لګوري یو کله ګرمه کې کله ډډه کله کینی کله صحیح نشي کولای. منځ باندې ودرېږي 2 رکعات تهجد کیو بیا چې د کټته سوچ په دې روزه کې د عادت شي. په روزه کې موږ عبادت ډیر کوو که قران په مخه ګور کې تاسو خیال کړی د روزه 30 سړي په مخه قران راځي سړي کیږي بنا نو به تراول راش وګدوګدو تراو کې ولاړ یو خړاوي دي مونږ کم بس کو تراوی وایو نه په تراو کې دی ولاړ وګدوګدو تراوی کې سړي کی نه به به تهجد کې مودري وره او د دعاګانې او د جړاګانې او د تلاوتونه او د ذکرونه دا تربیت منګله په دې کته غواړي چې ته په دې عبادتونو باندې عادت شې نو څه کول پکار دی بیا روزي نیو پکار دی چې څومره روزي ډېر نشي نو ته بیا عبادتونه ډېر کولای شي. نه هم حکمت والا روزه چې دی نه موږ ته دا درس راکوي چې یو شان اوسئ په یو بل کې یو بل سره اختلافات مه پیدا کوئ. څنګه کله چې اعلان وشي چې میاشت ولیدای شوه د دغه ورځې نه واله او د اخرني میاشت اخره پورې ټول خلکو په یو خبره باندې اتفاق او د سهار نه د ماښام پورې څه نیسي روزي. د مالدار به کې پته لګي د غریب به کې پته نه لګي د ښکلي به کې پته نه لګي نو د بدرنګه به کې پته نه لګي د زورور به کې پته نه لګي د کمزوري پته نه لګي د چې نسبي زوروري دغه پته نه لګي کمزوري نسب والا پته نه لګي. لکه موږ ته چې دا روزه وایي چې څنګه تاسو په دې ورځ اتفاق کړی دغه شان په عام ژوند کې هم څه وکړئ اتفاق په ځان کې پیدا کړي. لسم حکمت والا روزه موږ ته اخلاق او تربیت راکړي چې اخلاق به څنګه ساتي. یو سړی د تګي وګي د طبيعت څه دی چې سړی وګي تګي طبيعت څنګه خراب دي او په دې په منځ کې وته چې دینه په لار باندې روان دي په ګاډي کې او یو کس په ګاډي ډېر وران راتاو نه دی به بس غلش وي زما روزه ده څه نشم ویل تربیت ولور کو چې اخلاق څنګه د تربیت ورچا ورکو د دې روزه د سره تربیت ملاوش چې وسړی کته د کنځلیم کې خطبه کنځلی نه کوي ته صبر کې نو په دې روزه کې موږ ته د اخلاق او تربیت ملوي کې کزلند دوم د به کافي چې روزه او مدرسه د زمون تربیت کوي. روزه او مدرسه د لس حکمتونه شو. بل ذکر کوم یو بل ذکر گزار یو لسم په دې کې بدني فواید شته طبي فواید په دې کې شته. اسی اشاره د دې ټول مرزونو جړل چې راغ سي شه هغه میده دا میده چې دینو دا آرام غواړي آرام دا غواړي چې په یو وخت کې د لګ ودري نو چې دې لکر آرام ملويږي نو بدن بسې بدن بروغي میده او برابرۍ نو بروجي کو د آرام ملوي. ما دې مخ کې ورځو کې د انګريزانو په یو موقع باندې انټرنیټ ما کته نو باغی کې د غوي ډاکټران چې کم دي هغه ته دا ویلي وي کم سے کم په ورځ کې تاسو 15 غنټې شپږ غنټې روزه نیسئ. دا غوي روزه خو د عبادت روزه نه ده خو دا غوي روزه دغه چې 15 شپږ غنټې مسخوري او نه بس اسکي زموږ شریعت موږ ته مخ کې نه خوري خو موږ چې دا میده ودرو کنه موږ نمبر ورکړو ودرېدو اخیری کټ ته خطو پوری دی باندې دغه سٹارټ ماشینری سٹارټ چې بس څنګه موږ ودی شو ډایرک موږ ودی شو نو 2-3 غنټې شي نه هر منظر پس بیا سٹارټ شي هغه شپې پوری بیا میده چلی نو تلل چې میده په ډاکټرانو بسي نن سبا ټول غټ مرض چې د میده مرض دی ا دې د لاسه چې موږ دی روجي په دې د میده له دمنه ورکو دی روجي د لاسه میده د سم ملويږي دمه وته ملويږي دا به کې یو ډاکټري او طبي فائدہ به کې مشته.